د پښتنو د غرونو په لمنو کې چې جګ غرونه لکه چوب ساتونکي ولاړ وو او قبیلوي غیرت تر هر څه لوړ ګڼل کېده. یو ځوان اوسېده چې نوم یې ادم خان و. هغه یوازې زړور نه و بلکې له هنرونو ډک و. غږ یې دومره خوږ و چې د سخت زړونو یې هم نرمېده. شعر یې د جګړه مارانو غونډې چوپولې او د هغه رباب به د غرونو په وادیونو کې داسې غږېده لکه د اسمان پټ رازونه. په نږدې کلي کې درخانۍ اوسېده، پیغله چې ښکلا یې د سهار د لمر رڼا سره تشبیه کېده، خو رښتینې ښکلا یې په وقار، پوهه او حیا کې و. دوی لومړی ځل په یو میله یا واده کې یو بل ولیدل. کله چې سترګې یې سره ولګېدې شاوخوا نړۍ ورک شو. هیڅ خبرې ونه شوې خو هر څه په نغدو سترګو پوه شول. خو په پښتني ټولنه کې مینه اسانه نه وه. ودونه به کورنۍ جوړول او قبیلوي تړونونه د احساساتو نه لوړ ګڼل کېدل. ادم خان د یوې سپوږمۍ مخې معشوقې په نوم شعرونه جوړول پیل کړل او د هغه رباب به د فراق نغمې غږولې چې د وادیونو له اوږدو واورېده. ملګرو یې ژر پوهه شوه چې هغه مین شوی دی. درخانۍ هم بېقراره شوه، له پردې شا به غوږ نیوله کله چې د ادم نوم یادېده او په میلو او جرګو کې به یې د هغه یو نظر ته انتظار کاوه. مینې په چوپتیا کې وده کوله، خو اور چې پټ وي یو وخت به لمبې شي. هر لوی رومانس یو سیوری لري. یو ضرور سړی چې ځینې د کلي خان یا بل شتمن سیال یادوي هم درخانۍ غوښتله. هغه مینه نه بلکې زور، شتمني او کورنۍ فشار کاراوه. کله چې د ادم او درخانۍ د مینې خبره واورېده هستې په قهر واوښت. اوازې خپرې شوې، ادم خان د قبیلوي اصولو په ماتولو تورن شو، درخانۍ په کور کې بنده وساتل شو. د دوی پټه مینه په ښکاره رسوایي بدله شوه او دواړه د درد په توره څادر کې پاتې شول. ادم خان اړ شو چې کله پرېږدي او له یوې وادۍ نه بلې ته ګرځېده، د بې وفایۍ او تقدیر سندرې ویلې. شعرونه یې لا جوړ شول او غږ یې د درد نه ډک د هر چا زړه ولړزول. درخانۍ په کلي کې پاتې شوه، څارل کېده، بل واده ته اړ ایستل کېده، خو هغې انکار وکړ. د هغې وفاداري د هغې چوپه بغاوت و چې د مینې ځواک یې څرګنداوه.